إلهي وقفت دموعي تسيل گناهونه چابي ده د دې مصیبتونو او د دې هر څه د کوم چې په انسان باندې راځي د دې چابي ده سړی چې دا خبره کوم چې کېږي د دې چابي ده دا په قرآن کې الله سبحانه وتعالی کړی ده وما أصابكم من مصيبة او هر مصیبت چې تاسو ته رارسي یا الله وجه څه ده فبما كسبت أيديكم الله دې ستاسو هغه کړی دي تاسو کړي دا کارونه د ستاسو لاسونو دا کار کړی د څه چې راځي په تا باندې او د څه حالات چې په تا باندې دي دې کې ستا خپل لاس دی بل ذكر اللوي وما أصابك من سيئة فمن نفسك اللوي كسر غمون دا بان راجي ستكليفون دا بان راجي فمن نفسك دا استاد خپل ځان د طرف نه راکارته الله چا باندې اسې دي سنه راوړي وبل ذكر خوازها ومن أعرض عن ذكري او چا چې مخ واړه والله زما د دین نه مخ اړول د دین دا نه لازم چې تبو چې دین نه منه نه یو سړی قرآن نه مخ واړه عمل پې نه کوي حدیث نه مخ واړه عمل پې نه کوي د الله د احکاماتو مطابق ژوند نه تېروي فإن له معيشة ضنكا الله وی تنگ جون ولا زور کوم نو دا جون تنگ شو د څه د لاسه د اعراض د لاسه چې هغه د کړې د الله د دین نه هغې د لاسه جون تنگ شو ضنکا زړه تنګي بدني تنګي د هر څه پې را تنګ شي دې ګناهونو د لاسه یعنې شرطیاً یو کروڑپتی لکپتی انسان په زور راځي چې بېدینه او د دنه تپوس کو چې ته به دومره مال کې خوشحاله او که نه بیا د جواب ته واوره یو غریب انسان پرېږدو چې هغه دیندار دی د دنه تپوس کوي په دې غربت کې ته خوشحاله او که نه دا غریب سړی د خپل ایمان سره په دې غربت کې خوشحاله هغه مالدار سړی په دې خپله مالدارۍ کې دی د غمونو نه ډک ژوند هغه وجه ګناهونه دي د الله نافرمانی هماری خبرې ته غوږ کولاو کې د الله نافرمانی ذلت دی په ژوند کې په زندګۍ کې ذلیله به ګرځي عمر له چې کله د الله سبحانه وتعالی خبره دې نه منله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا